که دا زمکه اسمانونه دي داستا دي، که دا غرونه دریابونه دي داستا دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګل احمد ویسا د هلمند له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او له سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه دوه پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده که چیرې یو مسبوق له امام سره یو رکعت ونیسي نو اوس به دغه مسبوق خپل مونځ څرنګه پوره کوي؟ مثلا د مازیګر مانځه کې راغی، امام سره په مانځه کې شریک شو، خو امام د دې نه 3 رکاته کړي وو، صرف لومړنی رکات یې امام سره ونیوه، باقی 3 رکاته به څنګه کوي؟